قربان وشم الله مې عزتمن لره په لومړیو کې شهیدانو ته د جنت الفردوس غوښتونکی یم او زخمیانو ته د عاجل شفا او د دې درنې کورنۍ سره په دې غم شریکۍ کې ځان حاضر بولم او دا غم د ځان درد بولم. خو جناب مدني صاحب محترم، زه به هره ورځ همدا غم شریکي کوم، همدغه تسلیت به کوم، همدغه د غم په ټغر باندې به کښېنم، هماغه ورځ به همدغه جنازې پورته کوم، همدغه ورځ به د خاورو لاندې خلک راپورته کوم. زه خدای پاک چې افغان پیدا کړی یم، د همدې کار دپاره پیدا کړی یم. زه په دنیا کې د ژوند کولو حق نه لرم. آیا زه انسان نه یم؟ زه د دې ټولنې کې د اوسېدو حق نه لرم؟ مدني صاحب محترم دلته سیال صاحب محترم دا خبره وکړله چې د حل لاره یې څه شی ده. د حل لاره خو زه ما په فکر سره همدغه یوه لاره ده چې نن د هر ممبر نه مې باید د دې په خلاف د جهاد فتواګانې وټول شي. د حل لاره یې همدغه ده لکه څنګه چې نتنیاهو په فلسطین کې ماشومان شهیدانوي، داسې عاصم منیر په افغانستان کې ماشومان شهیدانوي. هغه هم یو کافر دی، دا هم یو کافر دی. هغه هم د مسلمانانو قاتل دی، دا هم د مسلمانانو قاتل دی. د دې په مقابل کې نن په ممبر باندې په ښکاره باندې د جهاد فتواګانې باید ورکړل شي. د دې شرابیان په میډیا باندې راځي او د ما په اسلامي او شرعي نظام د جهاد فتوا ورکوي. زه ولې غلی یم؟ قرآن فالو کوم، شریعت فالو کوم، اسلام فالو کوم، عدل فالو کوم، انصاف فالو کوم، بیا د څنګه د کافر په مقابل کې غلی پاتې شم؟ ولې غلی شم؟ په کوم علت باندې غلی شم؟ په هر قسمه دسیسې راته جوړوي، په هر قسمه پلانونه راته جوړوي، په هر قسمه منافقت راکې کوي، د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي. ولې انسان نه یم مدني صاحب؟ ولې د جغرافیې اوسېدونکی نه یم؟ ولې د الله تعالی بنده نه یم؟ د رسول الله برکومتي نه یم؟ د ما په فکر سره نن همدغه حق دی چې په کترشز وي، که ټوپک وي، که چاړه وي، که کوتک وي، چې هر څه وي مارش. حسن قیامت را روان دی، قیامت په سترګو وینم. د مور په غېږ کې ماشومان مې تر خاورو لاندې دي، خویندې مندې مې تر خاورو لاندې دي، علما مې تر خاورو لاندې دي، د وطن وګړي مې تر خاورو لاندې دي. اخر احساس نه لرم، درد نه لرم، د خپل ملت د خپل جغرافیې په درد باندې نه دردمنېږم. پاتې شول هغه خلک چې دلته په میډیا کې راځي او د امریکې او د کومو ځایونو نه لګیا دي او په دې نظام باندې تنقید کوي. هغه خلک د لږ په خپلو ګریوانو کې فکر وکړي، هغه خلک د لږ د خپل وجدان نه ملامتیا واخلي، هغه خلک د لږ په د خپلو کړنو باندې فکر وکړي چې همدې ذلیل پاکستان چې پرون زه نن بمبار کړی یم، پرون ته ورسره ملګری وې، ته یې لارښود وې، ته یې سترګې وې، د تا په حضور کې بمبارورم، د تا په حضور کې د بمونو موره باندې واچوله، د تا په حضور کې علما راته شهید کړل، د تا په حضور کې په هلمند او په کندهار کې د خلکو په کورونو باندې بمبارونه را باندې وکړل، د تا په حضور کې په کندوز کې مدرسې راته بمبارې کړې، مو تنکي ماشومان راته په شهادت ورسول. آیا د تا په هغه وخت کې اسلام، افغانیت، پښتو، وجدان او غیرت چیرته و؟ آیا ته په هغه وخت کې ولې غلی وې؟ مدني صاحب محترم، زړه مې ډېر زیات درد کوي والله چې سپین درته وکړم، دلته به خلک رانه خفه شي، دلته به بیا خلک وي چې بابرای لاله په احساساتو کې راغلی، مجبور یم چې په احساساتو کې راشم. څه وکړم؟ بله لار مې څه شی ده؟ په وطن کې مې جنازې راته پرتې دي، په وطن کې مې خلک تر خاورو لاندې دي، دلته دا منافقین راځي، دا د کفارو غلامان راځي، په نظام باندې نیوکه کوي، په علماو باندې نیوکه کوي. راته دا د نیوکې وخت دی؟ دا د خبرو وخت دی؟ راشه که دومره په دې وطن مین وې، راشه که د دومره ولس باندې دردمن وې، راشه که د دې ولس درد بولې، څه شی کوي چې هلته ناستې برګرې خورې په کیمپو کې راته میشت یې؟ ته په دې ملا صاحب باندې امر وکړه چې ملا صاحب ته مې امیر، زه د عسکر راکړه کومنده. که تا ته ملا صاحب وویله چې نه ته مې نه یې پکار، راشه زه دې غږ پورته کړم، راشه چې زه دې ملاتړ وکړم، راشه چې زه د سره ودرېږم. زه په دې ملا صاحب باندې نیوکه وکړم چې ملا صاحب حق وایي، ورکه وخت ورکه، وظیفه ورکه، دنده ورکه، مسؤلیت ورکه، په اسلامي او په افغاني حجاب کې ورکه. او نه راځي دا خلک د هر یو په لندن او په جرمني او په فرانسه کې ناستې ټرکونه ډېرې کړي دي، 10,000 او 20,000 او 30,000 ډالر اخلي. آیا د تا د وطن د تا دپاره په 20,000 افغانیو باندې دی وظیفه کوي؟ دا د پیسو زمن و، دا د ډالرو زمن و،
دا نه دی وطن عسکر، دا نه دی ولس دردمن، والله بلکه دی ولس باندې ودردېږي. ملا چې خو درته وویل نو پر رحماني ته یې وویل چې راشه دې وطن ته راشه د ما سره ګډه کار وکړه. یوه تورسرۍ پیروډه راغواړي تا نه راغواړي د کمیسیون د څه دپاره زده جوړ کړی. مدني صاحب په دې خلکو باندې بحث کول، په دې خلکو باندې وخت ضایع کول د ځان توهین دی. والله بلکه نه افغانیت ته ژمن دی، نه اسلام ته ژمن دی، نه ملت ته ژمن دی، نه جغرافیې ته ژمن دی دا خلک. ته خدای د نن وخت یې وکړی، د نن وخت انتقاد دی، د نن وخت دا خبرې مناسبې دي دی کوي، خو د دې شي نه استفاده کوي، د دې شي نه غلطه استفاده خلک د کوي مدني صاحب سره. الله مو عزتمنو قدرمن لره، خدای دې وکړي چې څوک خفه شوي نه وي. خبرې ډېرې دي خو د چا وخت نه غواړم چې ضایع شي. مهرباني. دوستان نه پوهېږم چې چا نوبت ده، هر چا نوبت چې کولی شي مایک خلاص کړي وغږېږي. زه دا اوس ټویټر ته تللی وم، د ذبیح الله مجاهد مرکه ده، نو ویلي دي چې موږ به حتما که خدای کول په کلکه د خپل انتقام واخلو. او بل یونما هم په دې باندې یو راپور خور کو چې په دې کې مکمله ټول واړه ماشومان او ښځې دي چې په دې کې ټول بې ګناه او عادي کسان دي. نو د حکومت د هغه نه یو هم پکې نشته. خان صاحب دا راپور یونما خپور کړی دی، دا راپور نړیوالې رسنۍ خپور کړی دی. په دې راپور باندې ټول دغه د بشر دوست چې د چیغې ورته وایي اصل کې د مسلمانانو قاتلان دغه دي، دا په دې باندې خبر دي. د اسلامي نړۍ چې دوی ورته وایي چې مسلمان دی، کلمه د محمد وایي، دا ټول د اسلامي نړۍ مشران په دې باندې خبر دي. ولې د ظالم نتنیاهو د سکه ورور د عاصم منیر په مقابل کې غلي دي؟ نن چیرته د نړیواله ټولنه، نن چیرته د بشر حقوق؟ ولې د دې ظالمو د قاتل نه د دې پوښتنه نه کوي چې په خپله یې تاییدوي، په خپله یې مني چې بلکل دا ظلم دی، ماشومان دي، تورسرۍ دي، بې ګناه خلک دي، عام عوام دی. ولې غلي دي دا خلک؟ بابرای صاحب د نړیوالې نه به موږ په یوه حساب باندې بیا ګیله ونه کوو چې مثال یې کافران دي. زما دا ګیله ده د خپلو همسایګانو ملکونه راځي چې په ایران د کلمه ګوی ده، عربستان ده، قطر ده، دا نور مملکتونه دي. دا خو باید په کلکه سره ووایي چې پاکستانه څه کوې ته تر سږمو زمونږ قرضداره یې، او دې خواته درګاه د هره ورځ ته ماشومانو ښځې ولي. حتی هغه عربي مملکتونه چې زمونږ او ستاسو هغه د چا خبره نقطه ده، هغه هم ځان غلی کړی ده. الله دې په دې باندې د څه رقم ووایي سړی. نو خیر خدای وکړي چا وخت ونیسم د چا نوبت ده. مهرباني تاسو وغږېږئ. دغه مینهناک هلک ده چې دا لکه مینهناک هلک دا نو نوم درته خدای صحیح نوم کې د مینهناک ووایه څه وایه مهرباني. خیر نیازي صاحب نوبت ده، نیازي مینه ښه شی ده، مینه ښه شی ده انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله ناوک درځي. وعلیکم سلام. هو نیازي صاحب غږ دې راځي، مهرباني ښه راغلاست. زه خو خپله د میډیا کې دومره نه یم غږېدلی، اکثره دا میډیا یو روبدار لري که نه، ټولو سره بښنې سره. والله خو بس موږ بېوسه یې اورې، هر چا ته بېوسه یې، الله دې په موږ باندې ورحمېږي. بس موږ ته پکار ده چې یو ټول سره یو شو، یووالی اختیار کړو او خپل ملک دپاره کار وکړو، که هغه په هره برخه کې. نو دغسې به ټول معلومات اوسه چې نن سبا چې ده د مځکې جنګ ډېر کم ده، د ټوپک جنګ ډېر کم ده، د تایرو جنګ ده، د ټول ټکنالوژي جنګ ده. ولې موږ باید دې ته کار ونه کړو چې الله او ته جمهوریتي وي او ته طالب یې او ته ښه یې او ته بد یې. دا خبره باید موږ شاته واچوو. موږ باید تعلیمو ته کار وکړو، ټکنالوژي ته کار وکړو، یووالي ته کار وکړو. اوس دغه د ملکونه دغه ټول اسلامي ملکونه دي، ټول غلي ناست دي. یو د پاکستان په ضد باندې یو غږ نشي پورته کوی. دا موږ ته ډېر د هغه خبره ده. ولې
بس الله دې موږ نه ورخمېږي نور ولا څه نه غواړم بس تاسې گزار پې واچوئ خبره باندې وایي زه خبرې وکړم اجازه را بله السلام علیکم صاحب ستاسو احساساتو ډېر مننه ډېر ښه خلک یې ډېر څه مو زده کړل ډېرې خبرې مو کړلې بلې ولې موږ باید داسې خبر نه ده غچونه اخیستل کېږي واخیستل سول او نور هم اخیستل کېږي په ښکاره هم اخیستل کېږي په پټ هم اخیستل کېږي او په داخل تر سند او هند پورې به اخیستل کېږي او واخیستل هم شولو او چاته چې نه ښکاري هغه نه ښکاري هغه چې د سترګو د عقل او د منطق دښمنان دي د هغوی خپل کار ده نو انشاءالله وخت هر څه حق ښیي د دې حل لارې خو ډېرې زیاتې دي اول دا ده چې د دې حل لاره یوازې مادیات هم نه دي لکه مخکیني حکومتونه چې وو 1940 نه یا هغې نه مخکې چې انګرېزان وو هم موږ سره مادیات ډېر قوي وو ولې موږ ځواب ورنه کوي چا ځواب ورنه کوي چې کله جواب ورنه کول سو او ډېر سخت بمباریانې کړې وې مخکې په سوونو علما په سوونو د قومي مشران جرګې بمبار کړې وې مکمل قومي جرګې بمبار کړې وې نو دا اولنی دولت ده دا اولنی نظام ده دا اولنی واکمن دي چې ډېر سخت ځوابونه یې ورکړي دي او د یو په ځای 10 ورکړي دي 10 په ځای 20 ورکړي دي او اوس یې ورکوي لګیا دي په ډېره طریقې ورکړي دي انشاءالله مادیات چې کوم دي هم راسي انشاءالله وخت اخلي مهمه دا ده زموږ یووالی مهم ده مهمه دا ده زموږ پوهې مهمه ده زموږ انګېزه مهمه ده انګېزه باید ځان ته هېڅوک نه منفي ورکړي نه بل ته یې ورکړي دا محمد صلی الله علیه وسلم ډېره په سختۍ د دې مؤمنات حدیث مبارک کې ډېر سختي دا منع سوې ده ځان ته منفي انګېزه ورکول یا بل ته منفي انګېزه ورکول دا یو ډېره غټه ګناه ده او حق چې دا خپل حق اخیستل دا اسانه خبره نه ده لکه څنګه چې سیال صاحب وویلې یوازې دا کوزه افغانستان یا مستعمره پښتونخوا نه ده دا سیمه چې کوم ده د سیستان یا مشهد یا د ایران چې کوم بلوچستان نه شروع کېږي بره شروع کېږي تر بنګال او هند پورې دا یو روحاني سیمه ده جغرافیایي ډول باندې تقسیم شوې ده خو دا یو روحاني سیمه ده دا یو سیاسي سیمه ده دا سیمه هر وخت د دغه کابل یا قندهار دغه ځایونه کنټرول شوې ده او که هغه مادي نه ده روحاني هلکه کنټرول شوې ده او دا ټول خلک د مظلوم خلک چې دي دا د کابل یو مرکزی حکومت یو ځواکمن حکومت یو اقتصادي حکومت یو پرمختللی په ټکنالوژي باندې کلک حکومت او د افغانانو په یووالي ته منتظر دي حتی هغه مظلوم خلک چې هغه پنجاب کې دي هغوی موږ ته منتظر دي نو دغه هدف حاصلولو لپاره ډېر زیاته قرباني ډېره صبر ډېره حوصله پکار ده بېګا چې زه خبر شوم ما 2 رکعت نفل وکړه ثواب مې وکړه او دا مې شکر وبایست چې موږ انګېزه له لاسه ورنکړو انګېزه د انسان ډېره غټه یو سلا ده نو انشاءالله خبرې اورم یو مهرباني تاسو نه کوم هغه دا چې دغه مخالفه میډیا چې ده پروپیګنډا چې ده دوی دا نه وایي چې کابل حکومت یا د کابل واکمن دوی وایي طالبان نو موږ باید دغه ټکو ته ډېر فکر وکړو موږ دا ونه وایو چې پاکستان موږ هم باید مقابل کې یو ټکي استعمال کړو پنجاب استعمال کړو یا پاکستان آرمي استعمال کو یا جنرالان استعمال کو نو دغه ټکو ته باید موږ ډېر محتاط اوسو چې کله خبرې کوو باید یووالی وښیو یووالی ظاهر کو او یووالی چې دا وکړو د خلکو منفي خبرې چې دي یا منفي لیکنې چې دي دې ته هېڅ دا یاد نه کړو که دا یادول هم چې دي دا یو قسم لابي کول دي بیخي ورته ونه ګورو خپل کار مخکې لاړ شو انشاءالله او یو بل وزغمو یو بل واورو یو بل ته فکر وکړو یو بل ته اوږه ورکړو انشاءالله او ژوندي اوسئ دعاګانې کې یاد لرئ وخت مو راکړه مننه تشکر نه ژوندی اوسئ شیرخان وروره خیر اوسئ د ښو خبرو نه دي مینه ناکه وروره مهرباني ستا نوبت ده
السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. ټول دوستان د خدای دې وکړي چې ټول به جوړ خوښ خوشحاله اوسئ. مننه چې موږ ته مو هم وخت راکړئ. ورور مې خاصه محترم انشاءالله مشکل به حل شي تر سره مخه. بله خبره مې دغه کوله لکه څنګه چې مشران وویل ټول دوستان وویل په نن وخت کې چې کوم مخالف لوري زموږ سره د سیاسي اختلاف لري همداسې هر لحاظ یې د هغو مقابل ما کمنټ هم وکړ په بخښنه مې بیا وغوښتله ځینې دوستان چې په دې وخت کې اختلاف وکړي زموږ سره راځي چې نور د دې نظام تر څنګ ودرېږي یو د حل لاره پیدا کړو. لکه بابریل علیه السلام وویل اول د حل لاره یې څه ده. نور خو والله عظیم هره ورځ تر دې صبر او حوصله تر د وزغمئ تر دغه اتم په والله نور صاف سیستم هم لاس ورکړی ده. لکه څنګه چې تېره شپه نه تنها پر ما سره د نن ورځې نه تنها کوم درد او غم چې تنها پر ما تېر شوی ده پر ټول افغانان همدا درد او همدا غم تېر شوی ده. د حل لاره باید پیدا کړو. خان صاحب محترم که کېدای شي همدا د حل لارې په دې باره کې خبرې سره وکړي هغه که موږ نظر خلاف د مخالفو ملګري دي که خپل وي که هر څوک مهمه څه ده کومه لاره د حل لاره پیدا کړو چې په دې باره خبرې وشي ډېر به ښه شي. او دا مې شخصي نظر هم و چې نور بس د قسم بالا تر دې زغملو تر دې خدای لعنت کړي خدای په دعا ونه کېږي تر دعا به راتېر شي حق او عملي میدان به څه کوي که لرګی یې کشو راواخلي راځلې ومخه ورته کشف ده د کندهار یې که له هر ځای همدا مهمه خبره ده. قربان سم مننه. سره مسله دی لن نظر نه دی خدای تعالی دې جوړ لره یقیني خبره ده. داسې ده مینناکه تا خبره کې زه یو خبره غواړم چې زیاته کړم. ګورې ورونو د موږ او تاسې کامیابي په دې کې ده چې په یووالي کې د دغه نظام په ملاتړ کې د نظام شاته په کلک درېدلو کې د هغو خلکو نه ملاتړ کول چې ملي ګټو ته د وطن ته د جغرافیې ته او اسلام ته ژمن خلک دي د دې شاته درېدل دا د موږ کامیابي ده وروره. تر څو پورې ګورئ هر هغه افغان یو 15 نفره چې پېژنو چې د اسلام د جغرافیې په خلاف وي د ملي ګټو په خلاف وي اول خو نصیحت ورته وکړئ که په نصیحت نه کېږي داسې ورټئ د وطن اصلي دښمنان همدغه خلک دي. بیرون دښمن ته چې لارې ورښیي لاس ورکوي همدغه خلک دي. دغسې خلک باید موږ پرېنږدو. نن ما په دې لایف کې اعلان کړی چې مینناکه په ډېرې بخښنې سره خبر ما باندې درلوېږم همدا مې غوښتل چې باید نور هغه چې موږ سره نظر د خلاف هر بلکل نن مې اعلان کړی مینناکه ګوره نن ما په دې لایف کې یو شپږو نفره به مې ښکته کړي چې دا خلک پوه شي چې ولې مې ښکته کړي یاستو ځکه زه بار بار ورته اعلان کوم چې ګورئ د ملي ګټو خلاف ویډیوګانې په اکاونټ کې نه وي د اوسني نظام په خلاف د اوسني نظام د پالیسۍ په خلاف د تاسې په اکاونټ کې که ویډیوګانې وي نو زه هم ښکته کوم. تاسې باور په خدای وکړئ ګورئ 7 نفره مې ښکته کړل ته افغان یې د څه دپاره راغلی دغلته اوس یو ارامېتوب کوې که نه. زه خو دې پېژنم زه خو په حیث د یو افغان مینه در کوم غېږ مې درته خلاصه ده راځې دم دغلته د ما له برود نه دغلته د ما د خاورې د ما د جغرافیې د ما د یووالي په ضد خبرې کوي. داسې افغانان موږ باید نور ورټو که نور هېڅ نه وي د خپل وطن د مینې په خاطر خو یوه ویډیو په دا خپل اکاونټ کې واچوه که نه. نو دغسې افغانان باید موږ ورته ګوره اول ورته وایي چې د الله په خاطر خپل جغرافیې سره خپل اسلام سره خپل خاورې سره د خپلو خلکو سره مینه وکړئ محبت وکړئ. که یې نه کوئ داسې به م رټو چې نور هېڅ کله هم د موږ په خوا کې ځای نه لرئ او په دې باندې څوک خفه کېږي نه.